شراب چې دی دا د انسان د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي، خو ډېرې چې دی زړه او رګونو، پنکریاس، ځیګر یا آینه، عصبي سیستم او همدارنګه د بدن غوښو یا عضلاتو ته د لسو هغه لاملونو څخه چې د سرطان دپاره زمینه جوړوي د هغې څخه یو الکول یا شراب هم دی. 1400 کاله مخکې په قرآن پاک کې د دې د نس کلو سپارښتنه شوې او ویل شوي چې که تاسې شراب مو نس کوئ نو په تاسې به رحم وشي، معنا ده چې تاسې به د ښې روغتیا خاوندان اوسئ. په 1990 کال کې په فرانسه کې یو نظر و چې شراب، لږ شراب چې دي د رګونو د صفوالي او همدارنګه د زړه د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې چې ډېر ښه دي. خو په 2014 کال کې د اروپایي ډاکټرانو د موندنو له مخې لږ او یا ډېر شراب چې دي په دواړو حالاتو کې د انسان بدن ته زیان اړوي، یعنې په درملو کې او هغه موادو کې استعمالیږي چې د میکروب ضد وي. خو په قرآن پاک کې هم د دې یادونه شوې ده چې ګټې نظر تاوانونو ته کمې دي، یعنې ګټې هم ورته نه دي رد کړي، خو هغه په هغه شیانو کې چې د انسان د صحت دپاره ګټه رسوي چې هغه درمل دي او د میکروب ضد مواد دي. په ډیرو هیوادونو کې په ځانګړي ډول په لویدیځو هیوادونو کې د رواج یا د مذهب یوه برخه ده چې ډیر زیات خلک یې څکي. د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان د موندنو له مخې هر کال د شرابو په پایله کې د منځته راغلو ناروغیو او یا د ډیرو شرابو د څښلو په پایله کې 3 میلیونه انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي. هر کال په جرمني کې 500,000 کسان د شرابو په پایله کې د منځته راغلو ناروغیو باندې اخته کیږي، چې د دې د جملې څخه هر کال 43,000 نارینه او 19,000 ښځې خپل ژوند د لاسه ورکوي. په شرابو باندې به بله ویډیو هم کوو، زموږ سره پاتې شئ.